السلام علیکم ګرانو پښتون ملګرو، امید لرم تاسو ټول به ښه روغ او جوړ یاستئ. ګرانو ملګرو، کله چې ستاسو موبایل سلو سوی وي نو سړي ته ډېره غوسه ورسي. زه پخپله داسې یم چې زما موبایل سلو سي، ډېره غوسه سړي ته ورځي، هر چا ته غوسه ورسي او زړه غواړي چې دا موبایل له ځمکې وویلي. خو داسې کار به موږ او تاسو نه کړو. موږ باید خپل موبایل سم کړو، په خپل موبایل کې سیټینګ سم کړو، خپل موبایل له سلو کېدا چې خلاص کړو. د هغه درې څلور اپشنه دي چې زه به هغه نن تاسو در وکړم چې څرنګه موږ خپل موبایل چې کوم ده هغه له سلو کېدا چې خلاص کړو او هغه په راتلونکي وخت کې سلو نه سي. ډېر خلک به مثال موبایل اخلي کنکله ریم به وي کنکله روم به وي. ریم او روم څه شی ده؟ ریم هغه شی ده په کوم کې چې موږ خپل اپلیکیشن انسټالوو، او روم هغه شی ده چیرې چې موږ خپل عکسونه ویډیوګانې اچوو. ریم کې چې کله موږ اپلیکیشن زیاتې واچوو، زیات اپلیکیشن موږ په موبایل کې انسټال کړو، ورې یورې موږ موبایل هینګ کېږي. هغه موبایل ډېر هینګ کېږي کوم چې ریم او روم کم وي. او د 150,000 تقریبا پورس کوم موبایل د هغه ریم کوم د هغه 3 GB لا 4 GB وي چې هغه یو مختلف په هغه کې تاسو هر څومره اپلیکیشن انسټالولی شئ. او دا واړه موبایل چې وي هغو کې ریم کم وي، یو نیم وي لا 2 GB وي چې هغه ډېر کم ده. په هغه کې تقریبا 5 اپلیکیشن انسټال کې هغه سلو سي فرق پې ورکړي. خو اپلیکیشن انسټالول ښه هغه وجه نه ده. اپلیکیشن چلول په یو ټایم باندې چې موږ 2-3 اپلیکیشن چلوو ورې موږ موبایل سلو کېږي. تاسو به پخپله هم کتلي وي کله چې موږ 3 اپلیکیشن چالو کړو، هلته مسنجر چالو کړو، هلته فیسبوک چالو کړو، هلته یوټیوب چالو کړو، موږ موبایل سلو سي. د هغه وجه دغه ده چې مثال موږ په یو وخت باندې ډېرې اپلیکیشنې چلوو. نن به زه وښیم تاسو څرنګه خپل موبایل سپیډ تیز کړئ. د هغه لپاره به تاسو د ما ویډیو پرګورئ او دا ویډیو که تاسو خوښیږي لایک کوئ به، او که مې خوښیږي نورو ملګرو ته مې شیر کوئ چې هغه هم له دغه ویډیو چې فایده واخلي. صحیح ده؟ خو درځئ چې ولاړ شو د موبایل سکرین ته او ورې در وښیم. تاسو ګورئ ټیکنیکل افضل یوټیوب چینل، زه یم افضل خان. راځئ چې شروع کړو. نو ګرانو ملګرو، که غواړئ ستاسو خپل موبایل سپیډ تیز کړئ او ستاسو کوم موبایل چې سلو کېږي هغه په راتلونکي وخت کې نه سي سلو، نو دا ویډیو تر پایه وګورئ. صحیح ده؟ دلته به تاسو لاړ شئ خپل سیټینګ ته. د ما موبایل چې کوم ده هغه اوپو ده، نو د ما د اوپو د موبایل سیټینګ له نورو موبایلو چې لږ فرق ده. صحیح ده؟ خو تاسو په خپل موبایل کې پیدا کړئ سټوریج یو اپشن به سټوریج اپشن پیدا کړئ چې ما په موبایل کې دغه ده. صحیح ده؟ سټوریج اپشن چې تاسو کلیک کړئ، دلته مثال تاسو ته 3 اپشنه وي. یو وي چې تاسو د موبایل میموري څومره ده، دوم د ستاسو میموري دومره ډکه ده، او دریم د ستاسو میموري دومره خالي ده. کته یو بل اپشن راځي فایل کلین اپ. د تاسو په موبایل کې کېدای شي چې لیکلی وي کیچډ میموري یا کیچ ډیټا. صحیح ده؟ هغه به تاسو دلته پیدا کړئ. خو د ما په موبایل کې دغه لیکلی دی. صحیح ده؟ په دغه څه زه کلیک کوم، د ما دلته مثال راواړي چې ستا مثال ډیټا چیرې پرته ده، څرنګه پرته ده. دلته یو اپشن ده چې لیکلی دی کیچډ میموري کیچډ جنک. صحیح ده؟ دغه کې 4 MB ده. دا چې زه څرنګه کوم، د ما په موبایل کې څه پالتو شان دي هغه به ټول ړنګ سي، او د ما په موبایل کې کوم پالتو اپلیکیشن دي یعنې بې فایدې کومه فایده نشته هغه به ړنګ سي. صحیح ده؟ که زه اوس دا دلته ډیلیټ کړم، دغه کټس لیکلي کلین اپ یې کړم، نو دا ما کوم ریکارډر چې رایي ده، دا کوم ریکارډینګ چې رایي ده دا به ختمه سي. صحیح ده؟ دا کوم ریکارډر چې رایي ده دا به ختم سي. په دغه باندې زه دا اوس نه ډیلیټ کوم. تاسو به داسې کومه ده دا به ټوله ډیلیټ کړئ. دا کیچډ جنک دغه به صرف کومه چې ده دا به تاسو ړنګه کړئ. داسې ړنګه کړئ ستاسو موبایل کې پالتو دا ډیټا دا پالتو په تاسو موبایل کې دغه نو فایده شته نه تاوان. صحیح ده؟ دا به تاسو ړنګ کړئ. د دغه باندې تاسو موبایل سپیډ ډېر تیزیږي. که دا زه څرنګه کوم، نو دا زه په کوم اپلیکیشن باندې ویډیو جوړوم دا اپلیکیشن به بند سي. په دغه وجه باندې زه دا اوس نه ړنګوم. صحیح ده؟ بیا به زه دغه چې ووځم. صحیح ده؟ یو خو دغه سو. دوم به تاسو در وښیم یو بل اپشن، هغه به تاسو لاړ شئ خپل سیټینګ ته، او په خپل سیټینګ به یو اپشن پیدا کړئ ډیولپر موډ. صحیح ده؟ ډیولپر موډ به پیدا کړئ. هغه کېدای شي تاسو په موبایل کې نه وي خلاص. د هغه خلاصېدا لپاره به تاسو لاړ شئ اباوټ فون، او د اباوټ فون څخه لاړ شئ په ورژن به کلیک کړئ، ورژن دغه باندې. صحیح ده؟ په دغه باندې به تاسو 6 وارې کلیک کړئ. صحیح ده؟ 6 وارې چې کلیک کړئ دلته به کته خط ولیکل شي this operation is not required as you are already in developer mode. developer mode دا هغه تاسو خپل موبایل کې خلاص کړی ده
چې تاسو کار شئ کوي پکې وکړئ. ډیولپر موډ به په دغه باندې دوی پټې کوي په موبایل کې چې په هغه کې ډېر ضروري شیان د موبایل چې هغه ډېر مثال د موبایل لپاره ډېر ضروري شیان دی هغه باید هر څوک نه کړي خلاص. صحیح ده. نو د هغه لپاره به دلته زه ولاړ سم او ډیولپر موډ به که تاسو خپل ډیولپر موډ خلاص کړئ هغه به تاسو په دغه ځای کې راشي. صحیح ده. خو د ما اوپو موبایل چې ما ول کې به دلته راشي اډیشنل سیټینګ او دلته لیکلی دي ډیولپر اوپشن. تاسو به دلته وینئ دغه کوم ده ډیولپر اوپشن ده په دغه باندې به زه کلیک کړم. په دغه چې زه کلیک کړم دلته تاسو ګورئ پاسورډ غواړي دغه باندې چې دغه کې مثال ډېر ضروري شیان لیکلي. صحیح ده. په دغه کې به تاسو خپل پاسورډ ورکړئ پاسورډ به ورکړئ. صحیح ده. ما پاسورډ ورکو زه به یوز کړم. صحیح ده. دغه باندې زه کلیک کړم دلته مثال ډېر ضروري شیان دی او ډېر شیان هم دي. صحیح ده. دلته به تاسو ته یو شی در وښیم لا دوه شیان چې کوم سپیډ چې د موبایل ده هغه تیزوي. صحیح ده. یو خو دلته لیکلی و بیکګراوند اپلیکیشن. صحیح ده. هغه اپلیکیشن به تاسو در وښیم دغه د بیکګراوند پروسس لیمیټ. صحیح ده. دغه مطلب دغه د تاسو یو اپلیکیشن چالو کړئ شاته باید څومره اپلیکیشن نور وچلي. صحیح ده. په دوی به تاسو کلیک کړئ او دلته مثال د تاسو د موبایل چې څومره ریم ده په هغه اندازه باندې تاسو اپلیکیشن چلولی شئ. که تاسو موبایل ریم کم وي تاسو باید په دغه باندې کلیک کړئ. که تاسو د موبایل ریم زیات وي نو باید تاسو په سټینډرډ لیمیټ باندې کلیک کړئ. سټینډرډ لیمیټ باید یعنی سر څومره مثال زه وغواړم هغومره چلولی شم او که تاسو باندې کلیک کړئ نو مور دین 2 یعنی تر 2 زیات نو مور دین 3 تر 3 زیات نو مور دین 4 تر 4 زیات اپلیکیشن باید نشي چالو. صحیح ده. او که په دغه کلیک کړئ نو بیکګراوند پروسس هغه مطلب دغه ده چې زه اوس یو اپشن چلوم یو اپلیکیشن چلوم بل به نه سم چلولی. صحیح ده. خو د ما د موبایل ریم غټ ده نو باید زه په دغه باندې کلیک کړم زر څومره اپلیکیشن یې چلولی شم. که تاسو د موبایل ریم کم وي باید تاسو یو لا دوه اپلیکیشن په یو ټایم وچلوئ. صحیح ده. او دلته یو بل شی راځي دغه ډېر ضروري شیان دي دغه باید موږ سم وګورو. دا که تاسو په موبایل کې مثال یو ایکس وي زیات ایکس وي هغه باید تاسو ختم کړئ او ټرن اف هغه یې کړئ ټرن اف انیمیشن. صحیح ده. په دغه باندې د موږ د موبایل چې کوم ده سپیډ ډېر زیاتېږي. صحیح ده. په دغه باندې به د موبایل سپیډ کوم ده هغه به ډېر زیات. صحیح ده. زه اوس تاسو ته ښکاره کړم دا ته ګوره دومره مثال دا هغه ډېر تیز اوړي. صحیح ده. دلته د موږ دغه مثال دغه ده چې مثال د موږ بل پیج چې د هغه په څومره ځنډ کې راشي. خو ما تاسو ته مخکې وویل چې د ما د موبایل ریم غټ ده زه به تقریبا په دغه باندې بیرته پرېږدم. صحیح ده. خو تاسو مثال هر څومره کولی شئ چې څومره ستاسو د موبایل ریم ده. ولې موبایل سپیډ په ریم باندې که تاسو موبایل کې ډېر شیان چالو کړئ ته ولې ما موبایل کې اوس دا 3 شیان چالو نور شیان نه چلولی شم هر څومره شیان چلولی شم ولې ما موبایل ریم غټ ده څومره ریم وي د هغومره د موبایل سپیډ تیز وي. نو دغه دوه شیان دي چې مثال په موبایل کې اپلیکیشن په یوه ډېر مه چلوئ په هغه باندې سپیډ ډېر سلو کیږي او هغه شیان خو بیخي مه چلوئ چې په انټرنیټ چلیږي لکه مسینجر فیسبوک او نور شیان. نو ګرانو ملګرو کوم دا ویډیو ښه شوې ویډیو لایک کړئ او کوم چینل سبسکرایب کړئ چینل سبسکرایب کړئ. ډېره مننه. د الله په امان.